خوست شیخ زاید پوهنتون تحقیقي فارم چې تر دې مهاله پکې په بېلابېلو نباتاتو حیواناتو څېړنې ترسره شوي او پایلې د علم مینوالو سره شریکې شوې. د کرنې پوهنځي رئیس زیاتوي چې په دې برخه کې استادانو او محصلینو ته د عملي زده کړو زمینه برابره شوې. نور هم غواړو په آینده کې چې دغې تحقیقاتي فارم ته نور هم وسعت ورکړو چې استادان موږ محصلین په دې کې بیل تحقیقات ترسره کوي او محصلینو په دې کې عملي کارونه هم وکړي. نباتي برخه حیواني برخه نه دلته بیل تحقیقات ترسره شوي دي. پیازو باندې تحقیقات ترسره شوي دي او همدارنګه ته موږ یو تحقیق روان کړی ده په انجه باندې چې د خوست ولایت کې انجه باندې تحقیق وکړو او حیواني علومو برخه کې هم په وښینو چرګوړو باندې تحقیقات ترسره شوي دي. بیل تحقیقات ترسره شوي دي. ورته مهال د کرنې پوهنځي استادان زیاتوي چې یاد فارم له لابراتوار څخه برخمن دی. محصلینو ته د نظري او عملي زده کړو ترڅنګ د تحقیق زمینه هم برابره شوې. څلورم سم محصلین کوم چې فارغېږي د دوی مونوګرافونه د دوی سټاژ یا دوی پروژې هغه باید یوه تحقیقي بڼه ولري. نو د تحقیق دپاره مخکې موږ د فارم لرلو خو فارم کې دومره کورونه هغه نه وشوي لکه اوس چې څومره کورونه په دې کې شوي دي. کومه هغه ځمکه چې حاصلخیزه نه وه هغه حاصلخیزه شوي دي. نو د محصل د زده کړې دپاره د عملي زده کړې دپاره یوه مناسبه ساحه اوس په الحال دپاره موږ لرو. بل خوا د یاد پوهنتون تحقیقي فارم څخه د کرنې پوهنځي محصلین خوښي څرګندوي او وایي مونږ په کمپوست باندې عملی کار ترسره کړی او زموږ ریسرچ دی کمپوست دی او په کمپوست چې مونږ د څلورم کال لپاره هم مونږ نظري او هم مونږ عملي ډول سرته رسولی. اوس مونږ په حال په دا کې او ریسرچ روان دی. استادان څخه مونږ ډېر راضي یو، استادان څخه مونږ ډېر خوښ یو. او د تیوري برخې ترڅنګ دلته مونږ لیب ته راولي. په لیب کې خپل هغه کوم اړوند عملي کارونه چې دي هغه دوی نهایي هڅه کوي هغه مونږ ته وښایي. نو له دوی که د امراضو برخې استاد دی موږ ته خپلې کارونه د امراضو په برخه کې په لیب کې عملا دوی ښایي. د خوست شیخ زاید پوهنتون تحقیقي فارم په 1385 هجري شمسي کال په 2 هجري بزمکه کې تاسیس چې د بېلابېلو پروژو تطبیق ترڅنګ محصلینو ته د عملي کار زمینه مساعده کړې.